بس پکې عمرو له واجون له بتلی او طواف پکې په حرم کې او لایو ویډیو وګوره کنه غپونه بلګي خان دي لکه دا خندا زه دا د لایو ویډیو کال زه دي دا حرم نه حرم دا القرى دا په مخ د زمکه د ټولو زمکو مور ده ته چې په پردي بیټک کې ناستې څومره په احتیاط او په اودس کې خبرې کوي خان صاحب ناسته د خان صاحب اجره ده د ناظم صاحب اجره ده MNA صاحب ناسته MPA صاحب ناسته وزیر اعلی مجلس ته په قلار خبرې کو دلته مخکې نه ورته مشوره مګ الکه ګوره د پلانې به خبرې کوي ګوره ټول به خبرې نه کوي ښه په ادب بناسته است به زموږ دا مشر دی به خبرې کوي ښه لکه د انسان مجلس لچې تلاړ شي دغه دفتر ته دغه کور ته دغه اجرې ته څومره په اودس کې خبرې کوي د رب العالمین حرم ته تللی او د کعبې نه تاویږي کعبه دې مخې ته د ګوري ورته او ته لایو کالونه کې ته خو د وزیر اعلی مخې ته کېنه بې لایو کالو که او خان ده ورسره ابو دا څوک راغلی دی بارې کوي سیکورټي والا به یې لاس نه ونیسي بار به دې وباسي او بیا چې د خپل ملګري رابار شه به دې بیل وکنځي چې ته موږ سره سله راغلی وې ته په ادب نه پوهېږې دلته ناست وې او دا کار دې وکړه عجیبه ده موږ د انسانانو آداب وپېژندل د هغوی مقام هم وپېژندو خو د خپل رب مقام هم ونه پېژندل ځکه الله قرآن کې فرمایي وما قدر الله حق قدره دې انسانانو د الله لایق قدر نه دی پېژندلی هلته دا شی نه مه کوه هلته دا فضول کارونه مه کوه او ښځه به د ځان سره بوتلي او لاس به پرې واچوي او کعبې ته او پردي سړي ته به موبایل ورکړي موږ له لږ تصویر وباسه ځکه موږ کعبې ته تللي په سجده الله ته پرېوځه او لږ ورته وجاړه چې الله زم دومره د دې لایق شم چې تا زه خپل حرم ته راوسته او یا الله بیا مې مراوله او یا الله زما بچي مراوله زما ملګري دوستان زموږ د مسجد ملګري زما د علاقې ملګري ټول یا الله راوله هلته داسې کار کوه هلته جړا کوه هلته دا کارونه مه کوه چې هلته ته لګې فضول په دې فضولیاتو کې اختی لګې او یا هلته او دلته ناستې په مجلسونو کې ګپونه لګې غرض مې دا دی زما محترم ورونو عبادات دا په صحیح طریقه باندې پکار